فراه د تونل له لارې قرارګاه انفجار شوی. والي وایي یوازې 10 عسکر راوتلي 20 نادرکه دي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې طالبانو د تونل له لارې یوه قرارګاه انفجار کړې چې ګڼ شمېر عسکر پکې وژل شوي دي. د فراه والي تاج محمد حاهد وایي طالبانو د یادې ولسوالۍ مربوطه په شیوان کلي کې د ملي پوځ یوې قرارګاه ته تونل وهلی و او تېره شپه یې ورته انفجار ورکړی. د والي په وینا تر چاودنې وروسته جګړه هم شوې او یوازې له 10 تنو عسکرو څخه 10 راوتلي او د نورو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. ځایي اوسیدونکي وایي او طالبانو غیر رسمي سرچینې وایي چې چاودنه کې ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو تر دې دمه رسماً په دې اړه څه نه دي ویلي.